بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د نن نه یو څو ورځې مخکې نور احساس او ذیشان چې کم په ګاډي کې روانو د هغې نه پس چې کم په سوشل میډیا باندې کم اور بل شوی نو هغه ټول ستاسو وړاندې و او تر اوسه پورې هغه قصه شیر کیږي. څوک په یو پسې خبرې کوي او څوک په بل پسې. نن چې کومه ویډیو هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري اعجاز خان دی، کم د یو پهاشي جینۍ سره چې کم ټول تاسو هغه ښه پیژنئ په خیبر پښتونخوا کې د هغې چې کم یو خپل نوم دی د هغې سره ولاړ دی او داسې یو ویډیو یې د ټیک ټاک دپاره ریکارډ کړې ده د کم نه پس چې د خیبر پښتونخوا کم سوشل ورکر دي د هغو د سایډه پې ډېره نیوکه روانه ده. آیا نن په نننۍ ویډیو کې چې کوم دی به موږ تاسو ته دا هغه واضحه کوو چې آیا اعجاز خان چې کومه ویډیو دا ریکارډ کړې ده د څه مطلب دپاره داسې ویډیو د ریکارډ کړې ده، آیا د ده څه مقصد و چې کم د ده که موږ مینوال وګورو هغه نن سبا ډېر زیات دي په سوشل میډیا چې کم د ده فالوور دي. بل عمران دیوانه او رمبو ته که موږ سوچ وکړو نو هغو هم ډېر مینوال د ده پیدا کړي دي، خو دې په داسې وخت کې دا ویډیو ریکارډ کړه چې کم پښتانه کم مینوال چې وو نو د هغو سترګې ځان طرف ته کړي. اعجاز خان هغه تللی دی د حلیشه 007 خواله او د هغې سره ویډیو ریکارډ کړې ده، د هغې نه پس چې په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړې ده نو زمونږ کم سوشل ورکر چې دي هغو پې ډېره زیاته نیوکه شروع کړې ده. بل طرف ته که موږ وګورو نو کاشف هغه هم په هغې پسې راپاڅېدلی دی او دا ورته وایي چې دا دې وضاحت وکړي کم د مسافرو کمې پیسې چې دي هغه راځي دله او د کم پوډریان چې ورسره دي کم بیماران چې ورسره دي د هغو علاج دپاره چې کمې پیسې راځي نو دا ځي او داسې ډمې او داسې پهاشه ښځو سره داسې ویډیو کوي نو هغه هم غوسه دی. بل د کاشف کومه وینا چې ده هغه دا هم وایي چې آیا د عمران دیوانه علاج هغه مکمل شوی دی بیا اخر هغه په دې هسپتال کې ولې دی. یعنی کاشف چې دی هغه وایي چې دا اعجاز خان چې دی هغه د دې نه ویډیو ریکارډ کوي هغه په سوشل میډیا اپلوډ کوي او کوم د مسافرو کومې پیسې چې دي هغې ته چل دی. نو دغه ویډیو چې کومه راغلې ده د اعجاز خان کوم چې د اخلاص ویلفر فاونډیشن کوم مشر دی د هغې چې کومه دا ویډیو راغل ده نو ډېره زیاته شرمناکه ویډیو راغل ده. زمونږ کوم د پښتنو سر چې دی هغه یې ښکته کړی دی. مونږ ټول دا ریکویسټ کوو چې د دې سره دې هم دا د صفایي خپله وکړي، د دې سره دې هم حساب کتاب وکړی شي چې آیا دونه پیسې چې راغلي دي هغه څه شوې په کم ځای کې خرڅ شوي دي څه قسمه علاجونه پې دا مریضانو له کړي دي نو د هغې دې هم دا وضاحت وکړي. نو دغه ویډیو به مخکې در سره شیر کړئ. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.